د ننګرهار جام والیبال سیالۍ مسؤلین وایي په دې سیالیو کې د هیواد 8 لوبډلې برخه لري او موخه یې د ولایتونو ترمنځ همغږي او د ځوانانو هڅونه ده. او مشرقي خو خاص ننګرهار د والیبال کور بلل کېږي او کلونه د والیبال په ډګر کې اتل قهرمان پاتې شوی ده. په همدې بنیاد باندې دغه د ټیمونو ترمنځ د ولایت ترمنځ همغږي او په عین حال کې دغه مشرقي والو د والیبال د تشویق په خاطر او هم په عین حال کې دغه تند ماتېدو په خاطر باندې موږ غوښتل چې د شمال زون نم لوبډلې دعوت کو او د غرب زون نو الحمدلله دغه ټیمونو موږ سره ګډون وکړو. تاسو ګورئ چې په دغه کې تقریبا په زرګونه خلک د یو نوع د خندا او مسکا په حالت کې دي او ټول خوشاله دي. خلک خوشحالي هدف ده د ورزشکارانو ترمنځ تعارف. د دې سیالیو لیدو ته له ختیځ سربیره د هیواد له بیلابیلو ولایتونو سلګونه کسان راغلي او لوبغاړي هڅوي. نندارچیان په اوسنیو حالاتو کې دا خوښي لوی غنیمت ګڼي. ډیره ګټه ده چې د ټولو د ځوانان پکې مصرفي دي، خوشحالېږي. اوسنۍ حالاتو کې دا لوبې ډېرې ښې دي ځکه چې موږ پرې خوشحاله یو، خوشحالېږو ورته ده. رات هم دغه دي، ارامي ده الحمدلله. مخکې به داسې راټولېدی هم نه سو ښکارېدو چې یاره څوک ځانمرګی ونه کړي، بل څه ونه کړي. اوس خو الحمدلله ارامي ده، ټول خلک خوشحاله دي، ولاړ دي. تاسې هم ګورئ، موږ هم ورته ولاړ دي. دلته والیبال دلته راځي، دا دوه ورځې کېږي راځي دي ځوانان لوبه کوي او ډېره ښایسته خوند کوي. نو بس ځوانان سپین ږیرو ټولو ته راټاو دي. مخکې داسې زمینه نه وه چې ځوانان راغلي وي، دغه راغلي وي. اوس ماشاءالله ډېر ځوانان دي چې والیبال ته راغلي دي او ناست دي او ډېر امن راغلي. یو شمېر نورې بیا د دې سیالیو د دوام او پرمختګ غوښتنه کوي. آمدم برای گردش ماهیخوری. اینجا که آمدم والیبال بود، خودم طرفدار والیبال هستم، خودم بازیکن والیبال هستم. بسیار خیلی خوب است، جای افتخار است برای ما، امنیت آمده. آینده هم باید بازی رونق پیدا کنه. دا خو یو ډېر د خوشحالۍ زیری دی چې موږ په دومره د امنیت په ساحه کې بریالي شوي. دا یوه ډېره ښه وخت دی او ډېره ښه ساحه ده. په ورته وخت کې لوبغاړي هم خوښ دي چې دا ډول زمینه ورته برابره شوي او ویاړي چې د خپلو هیوادوالو د مسکا لامل ګرځي. الله دا کار خو ډېر ښه کار ده او د ځوانانو هڅونه ده چې ورزش ته ځوانان وهڅېږي او دا خو ډېر د خوښۍ ځای ده. موږ پرې افتخار کوو چې موږ ورته راځو. مزار، خوست، کاپیسا، پکتیا، میدان وردګ، کونړ، لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې په دې سیالیو کې برخه لري او د مسؤلینو په خبره دا سیالۍ به 15 ورځې دوام ولري.